یوه ورځ یو پلار و زوی ته شو ګویانه زوی ووایه ته څو لرې دوستان زوی ووایه ته څو لرې دوستانه زوی او پلاره زما دوستان خو بیخي ډیر دي کم تر کمه داسې 100 دانې په شمیر دي پلار یې یوړ د هرت ګوته و خولې ته حق حیران سو د خپل زوی و دې کیسې ته خو د پلار یې فقط یو دوست و پر ګرانو ښه ملګری ښه دوستانو ښه یارانو پلار وای زویه ستا یاران نه دي ماران دي کار څومره تر حساب تیر دي دوستان دي زوی وای نه پلاره زما ډېر ښه دوستان دي ما ایستلي دغه ټول تر امتحان دي پلار وای زما دغه یو دوست تر ټولو زیات دی چې تر هر څه خوشحال زما په ملاقات دی پلار وای راسه چې سبا زموږ امتحان دی را معلوم بسی دا غز دغه میدان دی چې سهار سو امتحان اوس شروع کیږي مار او دوست به اوس په خپله معلومیږي اول وار د زوی دوستانو ته روان سول خپل دوستانو ته زوی دغه رنګ ګویان سو اول وار د زوی دوستانو ته روان سو خپل دوستانو ته زوی دغه رنګ ګویان سو دا زما پلار دی لموږ سوی غلط کار دی لموږ مړی وسو کار د کردګار دی اوس پناه غواړو پولیس می ټینګوي اوس جیل خو پرېږده چې په دار مو خېژوي اوس دوستان ټول په یوه خوله ورته ګویان سول د خپل دوست و دې خبرو ته حیران سول وایي ژر زموږ له کوره روانېږه چیرې بل ځای د پولیس څخه پټېږه په دا شان یې ټول ملګري امتحان کړل هم یې زوی هم یې پلار ستړي ستومان کړل پلار وای راسه چې زما دوست اوس څه وایي موږ له کوره پسې اخلي که مو بیایي پلار یې وایي چې ای دوسته دا زما زوی دی راغټ کړی مې په ښه ډېرې خوارۍ دی موږ یو کار کړی دی ځکه په خفګان یو له موږ مړی اوسو دواړه پریشان یو اوس پناه غواړو پولیس مې ټینګوي اوس راپسې دي ظالمان مو مړه کوي اوس دوست یې کړس له خندا و پلار ته شین سو وای پاگل شوې دوست زما دغه یقین سو ته او زوی دواړه راځئ چې کور ته ولاړ سو چې ډوډۍ وخورو یو څه به په قرار سو چې پولیس راسي چې مړی کړی چا دی ته وا ما کړی دی زه به وایم ما دی د یو مړي پر ځای دواړه نه مړه کیږو په دا تور به دواړه جیل ته بیول کیږو چې ما او تا دواړه یو ځای یو کړي خوندونه که تور جیل وي او یو زما او ستا کورونه پلار یې وویل و دوسته چې قربان موږ کولو په تا باندې امتحان نه موږ مړی کړی نه موږ قاتلان یو نن معلومه سوه رښتیا چې موږ دوستان یو زویه دا د سختې ورځې سم دوستان وي نه چې ستا د دوست په ډول مطلبیان دوستانو دا کیسه مې تقریبا د نن څخه 6 کاله وړاندې لیکلې وه غالبا په 2014 کې مې لیکلې وه دا مې هسې کیسه پیدا که منظوم نظم ته ما راواړوله هغه مې کیسه په یو کتاب کې لیدلې وه نو کیسه مې راړولې وه نن چې مې فیسبوک کتئ پر فیسبوک زما پوسټ هم شته دلته تاسو کتلی سئ لاندې غالبا په 2014 کې مې پوسټ کړی دی دا مې پوسټ کړی هلته مې وکتئ بس خوند یې راکړئ نن مې ستاسو لپاره پر یوټیوب باندې ویډیو په شکل کې شیر کړئ خدای پاک دې وکړي چې تاسو خوښ شئ او که مې چیرې خوښ سو دوستانو دا شعر مې خوښ سو او دا کیسه مې خوښه سوه نو دوستانو بیا باید چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې چې د زنګ یا ګنټۍ نشان دی د بیل چې کوم آیکن دی دا در سره ووایئ او په حال باندې کلیک کړئ یوه نړۍ مننه کور مو ودان ژوندي اوسئ